دا قرآن مجید دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے نازل شوی کتاب دے دا ډیر برکتونو والا او ډیرو کمالاتو والا کتاب دے دیکھ اللہ تبارک و تعالی دا سے خصوصیات او دا سے مزے او دا سے خوندون یخی دی چی دا چا تعلق دا دے سر راغلے دے آغا خلق اللہ تبارک و تعالی برکتی کڑے دے مقام او مرتبے تے رسولی دی کماتا نظر واچو یو طرف تا لرگی دے دا آغی لرگینا کلکے رغیگی دا آغینا دروازے رغیگی دا آغینا کٹونا پالنگونا رغیگی الماریت رغیگی او دا انسان دا زندگی چیس ضروریات تی پا آغی کی دا لرگی استعمالیگی منگور کی اسوزو بل طرف تا آغا لرگی دی چی دا آغی تعلق دا قرآن مجید سر راغلی دی چی ماتا ورطا راحیل وایو ماتا ورطا تفائی وایو پا آغی راحیل باندی آغی تپائے باندی منگا دا لکٹیم دا پارا قرآن مجید گدو بیا زمونگا با معاشرہ کے دا آغی لرگی منگا دمر قدر عزت کو چی پا آغی راحیل باندی منگا خپن آڑو دا آغی راحیل منگا بے ادبینو کو حال دادی چی آغا راحیل مات شی منگ پا دے باندی یریگو کچرم ورطا مواچاو دے باندی بازو گناہگار شو نو گور دا یو لرگی دے لیکن دا دے تعلق دا قرآن مجید سارا راغلے دے نو آغا لرگی دا قرآن مجید دا وجہ نسشو برکتش بل طرف تا یو شرل دا غینا منگ جامع رغو بالختونت نرغو د بلستن تلائے اچھالتے نرغو یا بل نور دروازے دا پارت پردرخ کو او بل طرف تا آغا کپڑا دا چھے دا آغین منگا قرآن مجید لقمیس یا قرآن مجید لا کسوڑا چھے دے اغروغ کو نبیا منگا دا آغی کسوڑے دا آغی قمیص قدر احترام کو داغی صفائی ثواب گنو اکثر با بخا کورون کے زنانو ہوئے چکلا باختر شو نو دا زنانو سر بدا غمو چی یرا زما قرآن مجید دے زخو زال لپکال کی دورا دورا جوڑے را غوما خود اخپل قرآن مجید لبم یو قمیص یو کسوڑا راغم ناغی لبے پکی مروغ اکڑا او معشومان بے جماعت تراولے گل ویلال شے جماعت کی جسمر قرآن مجیدون پراتے دی داغین آغا کسوڑی لری کے داغین آغا قمیصنون لری کے رائی اڑے چوی انزور لدابا ثواب زنانو گانو نو آغا یو چیرلا چی آغا عام چیرلا تاتی نبالخم رغاو چار دیتیم رغاو پردہ دیتیم رغاولا کپڑے دیتیم رغاولے لیکن بل طرف تا دا آغی چرلے تعلق دا قرآن سر راغے نو ماتا دا آغی سمر قدر احترام سمر عزت دا چی دے آغا کو نو دق شانتی چی یو بے جان اسیز دے چی دا آغی تعلق دا قرآن سر راغے دمر مرتبہ دمر مقام و تحاصل شو تاسو ہوئے چی دا کم جب تعلق دا قرآن سر راغے دا کم استرگو تعلق دا قرآن سر راغے دا کم اللہ سنو باندے چی تا قرآن را لے یا با کم اخپو باندے چی تزید قرآن مجید دا تلاوت دا پارا نو آیا غبا برکتی نی خام خواب برکتی کی
آغا سینه چې په هغې کې قرآن پروتي دا به برکتي کېږي نه خامخا به دا چې دی هغه څه کېږي دا برکتي کېږي. د دې وجې نه قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک، مونږ دا قرآن مجید نازل کړی دی دا ګورې برکتونو والا کتاب دی، په دې کې ډېر زیات برکات الله تبارک وتعالی یې ښودلي دي. د دې وجې نه چې مونږه د قرآن مجید تلاوت ډېر ډېر چې دی هغه کو، قرآن مجید راخلو د خپل سینو سره چې دی هغه رايوځې کو، خپل ژبې چې دی هغه د قرآن په تلاوت سره ککړې کو، په خپل سترګو باندې قرآن مجید ته چې دی هغه وګورو، د قرآن مجید راغستل، قرآن مجید ته کتل، قرآن مجید ویل، قرآن مجید خپل سینې سره یوځای کول، دا ټول ثواب دی. او شاه منصور بابا با فرمایل وهذا کتاب انزلناه مبارک، یعنی د دې لستون کې برکتی دي. د دې سره بیا د الفاظ لګول چې لستون کې برکتی دي، کتون کې برکتی دي، راغستون کې برکتی دي، د ځان سره یوځای کون کې برکتی دي، د دې چې څو خیال ساتي هغه هم برکتی دي. نو قرآن الله مونږ له یو داسې تحفه راکړې ده، یو داسې کتاب الله راکړی دی چې دا ټول برکت دی. د دې وجې نه کفار دا په دې مشن کې لګیا دي چې د مسلمانانو نه د قرآن دا تلاوت دا کتاب دا ختم شي، مسلمانانو کې به بیا دین چې دا ختم شي. هندوستان باندې چې کله انګریزانو قبضه وکړله او دا اعلان وشو چې کوم ځای کې د قرآن مجید نسخه مو مې بس دا ختموي سي ځای دا هغوی یو میشن چلولی دا یو مشوره کړې وه چې د مسلمانانو نه دا کتاب ختم شو بس مسلمان ختم دی. بیا چوکیداران به ګرځېدل، کورونه به تلاش کول، جماعتونو نه به قرآن مجیدونه اوچتول. یو مدرسې ته چې دی لاړو، مدرسې ته پولیسان پوجیان وغیره لاړل او دا خبرم خوره شوې وه چې کوم ځای ته به دوی تلل خلک به یارېد، ځکه چې چابا خوا دې خوا کول بس سر به یې ترې نه واو. چې کله دوی مدرسې ته وردن نشو، مولانا صاحب ته وی چې څومره قرآن مجیدونه دي بس راکوئ، د خولې نه څه ونه باسي کني بس خیر به دې ني. هغه له جواب ورکړي چې تاسو څه کوئ په دې قرآن مجیدونو باندې، زه تاسو منع کوم نه، خو صرف دا راته ووایه چې تاسو څه کوئ د دې سره. وی زمونږ مشر اعلان کړی دی مونږ په دې باندې خپلې پیسې، خپل مال جان دا په داو لګولې دي چې د مسلمان نه به دا کتاب ختمو، دا پاڼې به د دوی نه چې دی هغه ختمو، چې تر څو پورې دا نه دی ختم شوی مسلمان نشي ختمېدی. هغه مولانا صاحب ته وی ستاسو دا سوچ وي دا عبث دی، تاسو قرآن نشئ ختمولی، تاسو کو خپل ټوله زندگی به دې کې ولګوئ، خپل ټول مال روالی دا نشئ ختمولی. وی دا ته څه خبرې کې وی راشه ته خو زمونږ نه قرآن مجید ختمول غواړې، خو راشه ستا زه یو پاو شل منټه ټیم اخلم. یو 15 ماشومان یې راوستو، مخامخ یې کېنول او دته وی راشه ته زما خواته کېنه. د یو ماشوم نه به یې تپوس وکړو د دې ځای نه وایه، هغه به قرآن مجید شروع کو یو رکو به وي، بیا به هغې بل ته وي د دغې ځای نه وسته وایه، هغه به یو رکو دوه ووي، بل ته به وي د دې ځای نه پاپله ته وایه،
15-20 ماشومانو قرآن مجید تلاوت وکو پیادو باندې آغا انگریز آغا مولانا تا گوری وستا خبره 100% صحیح ده مونږ اسی خپل مالونه اسی مونږ خپل مال دولت په دې باندې خرج کو مونږ به حقیقت کې استاسو نه دا پاڼه ختم کو دا اوراق به ختم شي لیکن کوم سینو ته چې قرآن مجید رسیدل دا هغه سینې به څنګه ختمي د دې وجه قرآن مجید کې الله وی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن مجید وی مونږ نازل کړی دی دلته علماء کرام پوېږي دې کې الله تبارک وتعالى ډېر تاکیدات ذکر کړی دي انا دا د تاکید د پاره راغلی دی نحنو نزلنا الله مونږه بیا نحنو مونږه نزلنا مونږ نازل کړی دی بیا و ان له لحافظون دا ان بیا د تاکید دی له بیا دی لنحنو کې د لام بیا دی دلته الله تبارک وتعالى شپږو تاکیدات ذکر کړی دي دا سو ختمولې نشي د دې وجنا چې مونږه د قرآن مجید ماحولونه دا روح کو په هر محله کې په هر جماعت کې په هر کور کې دا زمونږ یو مدرسې سبب دا ماشومان لوی کدی د قرآن لوس لري پاتې شو بیا چې دوی رالوي شي په قرآن نه پوهیږي بیا چې یو سړی بخپله په قرآن نه پوهیږي بچی ته بیا څه ووایي د دې وجې نه چې دا مقیم غنیمت وګڼو خپل الواد باندې قرآن ووایو خامخا په خپل کور کې یو حافظ یو عالم دا چې دی هغه روح سبب دغه بچی دا زما ستا د پاره د نجات او د خلاصي ذریعہ چې دا سکی دا ګرځي نو الله تبارک وتعالى دی امت باندې یو ډېر رحم کړی دی وهذا کتاب انزلناه مبارک الله ودا برکتی کتاب مونږ دی باندې څه کړی دی دا نازل کړی دی د دې وجه نه چې مونږه د قرآن مجید تلاوت کو سحر ټیم کې قرآن لګرا واخلو ماسپخین ټیم کې قرآن لګرا واخلو د شپې د قرآن سے ایسادا تلاوت کو یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو خپل کورونو کې سوره بقره د دې تلاوت کوئ زکه د سوره بقره تلاوت کول پکور کې د دې سره برکات راځي د دې سره بیماری ختميږي د دې سره پریشانه ختميږي هغه کور به د بیمارونو نه محفوظي هغه کور به د ډاکوانو غلاګرو نه محفوظي د هر قسم شرور نه به دغه کور چې دی هغه سوي دا محفوظ وي په هر یو کور کې الحمدلله کم سے کم 500 او زیات خو بیا 12-15 هر کور کې داسې افراد شته الحمدلله ټول قرآنونه ویلي دي چې مونږ دا عزم وکړو چې هر سحر به مونږ په کور کې سوره بقره خامخا وایو 2.5 سپارې دي تقسیم کو په کور والا باندې او هر سحر مونږ په خپل کور کې سوره بقره دا چې دی هغه دی تلاوت د دې لوستل دا برکات دي او د دې نه لوستل دا حسرت دی دا تاوان دی دا نقصان دی او د دې وایون کې چې دی دا به نجات موندون کی دی به خلاصي چې دی هغه مومیداس د الف لام میم نه شروع کړه او درې می سپاره کې چې بیا سوره العمران شروع کیږي دغه زبان سوره بقره ختم ده که یوازې نشي ویلې په 2-3 کسانو تقسیم کې خدا ز الله په خپل کور کې دا مقرر کې روزانه په کور کې د سوره بقره تلاوت دا سحر خامخا چې دی هغه کوي بل یو حدیث کې راځي چې کوم یو انسان خپل کور کې آیت الکرسی دی تلاوت کی الله لا اله الا هو الحي القيوم دا یو آیات چي دي د دې تلاوت یو سړی خپل کور کې کی
د شپې دی اولستو دا کور د شیطانانو نه محفوظ شو دا کور د غلاګورو ډاکوانو نه چې دی هغه شو دا کور محفوظ شو دا د کومې ګران دی یو آیات دی یو من په چې دیم نه لګي چې دا خبرې مونږ ته یاد دي چې مونږ کور ته وردن کیږو بسم الله وایو الله یادو بل یو حدیث کې راځي وي چې کله دا انسان کور ته ځي وي د سره شیطان رواني چې کله دې کور ته وردن کیږي بسم الله وایي دا شیطان ته بار پاتې شي او بیا چې دې کور ته لاړ شي ډوډۍ خوري او بیا په خوراک باندې بسم الله وایي دا شیطان د هغه ځای نه تختی ملګری دې تپوس کی ولې وې دې کور کې زما ځای نشتا دې کور کې زما خوراک چې دې هغه نشتا دې د هغه ځای نه تختی نه لکه دې کور ته موږ اسې دن کی ګونه دې کور ته خاصم موږ زو کنه چې زمونږ دا سوچي چې زه په سنت طریقه وردن نشم بسم الله اوم کلمه اوم دا الله نوم والم چې دا شیطان را نه بهر چې دی هغه پاتش یو کتاب مې کو دغه کې یو حدیث راغلی یو دو شیطانانو یو سم پهلوان ته نرخ شو یو ډیر زیات ټپو وې دې پهلوان شیطان ته تپوسو کو دا کم چې غټ شوی وې ته دورا ټپ شوی ولی وې ته سم ټپ لرګې د نرخ شوی دی اولی هغه ته وی ویزه چې بچا باندې مسلط شوی ما نو هغه د ذکر نخله نه خالی کیږي ار ټیم هغه کو بس کی جمد الله نو مخلی کو خوراک کی هغه هم د الله نوم چې دی هغه اخلي بهر حال کې هغه د الله تبارک وتعالى نوم چې دی هغه اخلي نو ما د خوراک د سکاک موکر هغه سره نه ملاوي د دې وجه نه زما وجود کمزوري شوی دی چې کله انسان خوراک باندې کلمه و نه وی کنه دا شیطان وسره خوراک کیخه دی وسره درس خوري هغه کې برکت بیانې دې مړی کېم نه دی چې ما ډیر او خلاص سره شیطان لګیای دا پهلوانو ته بیا وی تا خو زمانه ته پوسونو کو چې زه ولې غټ شوی ما وی ته وایا کنه وی زه خو د څه کس سره ملګری شوی ما چې هغه په هیڅ کلمه نه وی کو خوراک کیم کلمه نه وی کسکا کیم کلمه نه وی ما ته به دا ممانعت نشته ریخه پروانه خوراک راته میلاویږي د دې وجه نه می باډي کړي د مضبوطی ما دی وجه رونو چې مونږه خوراک کو سسیز خورو اسیم د خېټې ته اچونه نو کلمه به ولې نه وایو او به اسیم مونږ سکو نو کلمه به چې دی هغه ولې نه وایو د دې وجه نه خبره میرونو دی پورې کوله چې مونږه قران د ځان سره سینو سره را یوځې کو او د قران تلاوت چې دی هغه کو یو د قران مجید د تلاوت طریقه د غشوتا سو ته چې ما وې سحر پاسې منځو کې قران مجید را واخلا یو رکو تلاوت وکا دو وکا یو رکو نشي کولې دو آیات وایا روزانه وایا او دویمه طریقه دا ده چې کم دا غټ غټ سورتونه دي اکثر خلکو ته سورت یاسین یادي سوره واقعه یادي سوره تبارک الذی وغیرہ دا وتا یادي سحر چې کله منځو کې ستا چرته تادی د کم په لځې کې نه بخپل ځای باندې سورت یاسین را واخله حدیث کې راځي وکم یو سړی چې سورت یاسین وایي دا سورت یاسین وی د هر یو سیس د پاره زړه دی او د قران مجید زړه دا سورت یاسین دی بیا وکم سړی چې سورت یاسین وایي یو پیرا الله تبارک وتعالى د انسان لا د لس قران مجیدونو د ختم اجر او ثواب دا چې دی غور کی چې یو پیرا دی سورت یاسین وایي پکم کور کې چې بیماری په بیمار باندې سورت یاسین وایا الله به ورله شفا چې دی هغه ورکی بیمار دی د مرګ په حالت پروت ته حقیقی نه مرګ نږدې شوی دی سای نخي جیزن کدنې دی کینه ورته سورت یاسین وته شروع کا ثابت نه په قلار باندې چې دی هغه وسی او بل یو عجیب وظیفه درته خیمه د چا چې رښتې نشته دی که زنانه زما د आवाज اوري کدی کې داسې الکان وی چې د رښتو په تمه باندې کوشش کې نه میلاويږي وتا سورت یاسین وظیفه کې ځا الله
روزانه سورۃ یاسین وایه د دې د برکت به د الله ستاسو د خوښي رشته چې دی هغه درکې. نو چې سحر موږ د مانځنه فارغ شو زیات نه زیات چې په قلاره وایو 10 منټه دی به ولګي چې کوم یو سړی سحر سورۃ یاسین وی الله تبارک وتعالى د انسان ذمہواری واغسته د کارونو د کارونه به الله خامخا چې دی هغه بیا پوره کی په 10 منټو باندې زمونږه سکیږي چې دا مونږه قران لچې دی هغه ورکو. د دې سره ماخام مونږ منځکو د ماخام د مانځه به مونږ سوکو سوره واقعه د دې تلاوت کو. دا د مالدارې صورت ته دا د پاکي د ختمېدو صورت ته دا صورت وظیفه کې الله تبارک وتعالى بستاسو د رزق بند دروازې په تاسو باندې چې دی هغه کولاو کی. بل حدیث کې راځي وکم یو انسان چې سوره اخلاص چې دی یو انسان وایي لس پیری دی وي وی د لپاره په جنت کې یو محل تیار شي. سوره اخلاص خو پیژنې کنه دا څه کسان به چې دا نوم خیر غټ دی دا قل هو الله احد سورۃ توایخه او تاسو الحمدلله ټول دا په مانځ کې وایي نو په دې سوره ټیم لګي لس پیری د مانځ نه ورستو یو فضیلت دا دی چې لس پیری دی وي یو بنگلا لس ته بس نوري وي دوا لس ته بس نوري وي درې بنگلې بدل الله جنت کې درکې. او بل یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودا سوره اخلاص دا د قران مجید ثلث یعنی درېمه حصہ ده. یو پیره چې دی وې داسې شو چې لسی پاره دی وې دوا پیری چې دی وې داسې شو چې شل سی پاره دی وې او درې پیری چې دی وې داسې شو چې قران مجید دی چې دی هغه ختم کو. نو کله سي نشه ویلې درې خو ویلې شي کنه درې پیری وایي. بل یو کتاب میں کو داغه کې د سوره الهاکم التکاثر فضیلت لیکلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي چې دا داسې یو صورت دی چې دا د زر آیاتونو برابر دی. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دا صورت د قران مجید د زر آیاتونو چې دی هغه برابر دی. یو پیرتی وې داسې شو چې د قران مجید زر آیاتونه د تاسو کله د تلاوت د دې وجه نرونو چې مونږه هر ټیم زمونږه چې به دا په قران مجید داغه په تلاوت باندې چې دی هغه سوي دا کړی وي. ماسختن چې کله سملو سوره تبارک الذی وکم سړی چې دا سوره تبارک الذی وای دغه انسان باندې به د قبر عذاب نه دی به الله د قبر د عذاب نه محفوظ کی. دا نجات والا صورت ته دا خپل لستون کې لږه دی غسور کی نجات او خلاصي ورکی. قرآن مجید په تلاوت کې الله ډېر څه یخي خو کاش چې مونږه نن دا قرآن را واغستی نن مونږ قرآن پرې خې دي. قرآن مجید پتاخونو کې صرف د خاده د پاره مونږ پرې خې دي صرف د قسم د پاره مونږ پرې خې دي نور د قرآن تلاوت نشتا. الحمدلله وسانی وخت کې دا سما د سوک نخ کاری چې غیب سبق نه ویلي زګه کور مدرسه ده هر محله کې جمعات کې مدرسه ده دا سما د سوک نخ کاری چې غیب قرآن نه ویلي ارسړي ویلي دي. خو افسوس دا دی چې مون قرآن راخلو نه او کو تاسو د دې تلاوت د اجر او ثواب نه خبر شوي. یو بزرگ دی هغه خوب می لیدو ترمذی شریف کې بل ورځ حدیث مونږ اوې دا خوب خو په فیسبوکونو په دې سيزونو ډېر بدنام شوی دی بیا پکې نوې خوب لیدلې دي خو احادیث مبارکاو کې راځي چې دا دغه چې د نبوت شپږ سلوي ختمه ایسه ده
رښتونی خوب چې دی دا بزرګ وی خوب اینه خوب کې یو سړی راغی مالا وزیر اپاسه ولا مروان کړم چې کله مونږ د کور نه بهر ته راووتو زویم چې دا زمونږ محله ده خو ما ته خپله محله نه ښکاري ناشنا ځای دی زه روان کړم یو باغیچه باندې وردن نه کړم دنه ډېره ښایسته باغیچه ده بوټي دي پکې ګلابونه دي میوې دي پکې زه ګرځم راګرځم بل سیټ ته مې یو محل ولید په هغې باندې حورې ولاړې دي چوکیداري کې وی زه حیران یم چې دا مقام دا به د چا وي دا دومره ښکلې باغ او دې کې دننه دا بنګله دا محل دا به د چا وي وی دا زه چې چا به ولې ما دې را سره بیا میلاو شي ما دې تپوس وکړو ما دې وی چې حیران یم چې بالکل حیران یم وی ستا به دا خیال چې دا به د یو لوی انسان مې چې آو دا خو به یو لوی انسان یو لوی عمل بکی دا مقام او دا باغیچه دا به هغه ته چې دی هغه میلاویږي ما ته وی ته خبرې چې داسې دي مې چې نه وی چې دا تا د کم باغ په نظر باندې راځي دا یو انسان دی دا د هغه قبر دی او دا بنگله چې اینه دا بنگله دا د هغه محل دی دا د هغه دپاره تیار شوی دی مې چې دا پیر پرشتي د څه انتظار کوي وی چې د هغه د مرګ وخت نږدې شوی دی هغه وفات کېدو واله دی دې ځای ته به چې دی هغه رارسي نمازه الله خپل خیال کوي چې دا به یو لوی بزرګ یو لوی انساني دا دومره تیارې د هغه دپاره شوی دی وی ما ته وی چې دا ته به حیرانېږې خدا د هغې معمولی او کمزوري انسان محل دی چې هغه صرف سحر او ماښام د قرآن مجید لږ تلاوت کی دا د هغه دپاره دا محل تیار شوی دی چې هغه د قرآن مجید لږ تلاوت صرف کی سحر کې قرآن لږ روالي ویل ولي ماښام کې قرآن روالي لږې اولولي دا د هغه دپاره تیار شوی دی نو آیا چې یو سړی د قرآن مجید تلاوت بار بار کی ډیری کی مسلسل کی دا غي سره عملی اومي چې دا انسان به کم مقام او کم مرتبه وي د دې وجینا ټول خدمت کې ملا عرض دی چې مونږه چا قرآن نه دی ویلي وس شروع کې شرمېږم په دې کې چې زه سپینګري ما زه بوډا یم بیا برا پورې خلک خاندي او دې خاندي د پورې لاس دې د پورې اوټپی د هغې رستو پیمانتیا نه دا اوس خندا د پورې ښه ده چې او خاندي د پورې کینې د نیکانو سره د علماو سره د قاریانو سره کینې قاعده ورته کولاو کې قاعده راته ووایه الف با راته ووایه په دې باندې مې پوهه کا دا مه وایه چې زه دې قرآن ختم کما او پروګرام دې وکما دا به وشي نه دا سوچ وکړه چې زه به دا قرآن تر مرګه پورې ویم چې مرګ پکې لاله راشي د دې وجې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه به فرمایل شاید دا خبره تاسو ته ما کړي اومي هغه وی قرآن د دې دپاره مه ووایه چې دې ختم کړي قرآن د دې دپاره ووایه چې ځان پې ختم کا په قرآن ځان ختم کا تی مه ختمه او ته بې ځان ختم کا یو یو ټکی وایه یوه پټی وایه یو آیات وایه مرګ دې پکې راله راشي د الله په لار کې به مړه شو د قرآن په خدمت کې به مړه شو طالبان به چې دي هغه مړه شو او چې چا قرآن ویلی دی د هغوی خدمت کې معرض دی د هر مانځه نه وروستو جمع چې وشي سنت منت وکړئ د هغې نه وروستو قرآن راواخلئ 15 منټه کم سے کم 15 منټه کې یو رکو ته ویلی شي دوه ویلی شي دا ځان له یو وظیفه مقرر کړئ چې زه به د ورځې کم سے کم چې ډېر کمزوري کسې دي دوی زه به نیمه سپاره ویم په ټوله ورځ کې پاو سبق به ویم 3 پاو به ویم سپاره به ویم انشاءالله د دې قرآن د برکته به الله پاک بیا موږ ته مقام او مرتبه راکړي